السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رزق د زیادت لپاره د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو دعا درته ښیمه چې دا حدیث ترمیزی هم راخستی دی او تبرانی هم راوړی دی او البانی صحیح کړی دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کره یو ورځ میلمانه راله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلې بیبي ته خپلې میرمنې ته وویل چې په کور کې شی شته؟ هغو ورته وویل چې په کور کې هیڅ شی نشته. نو نبي علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړله: اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فانه لا یملکها الا انت. دا دعا یې وکړله. په حدیث کې راځي چې کوم وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړل، سمدستي یو شخص د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته یو سورکړی پسه راوی. نو نبي علیه الصلاة والسلام وویله: ولهذا من فضله، دا د الله تعالی جل جلاله فضل دی چې پر موږ باندې وکړي. ونحن ننتظر الرحمه، بېشکه چې موږ د الله تعالی جل جلاله د رحمت امیدوار یو. د الله تعالی جل جلاله رحمت پر موږ باندې نازلیږي. نو د رزق د زیادت لپاره که دغه دعا موږ وکړو، ګرد عمر یې وایو چې مخکې ما وویله چې اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فانه لا یملکها الا انت. دا دعا تاسې وایست، د هر لمانځه څخه وروسته یو وارې حتما وایست، یو وارې، دوه وارې، درې وارې وایست. الله تعالی جل جلاله به مو په رزق کې انشاءالله زیادت راولي. او د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو شیر کړئ، د نور ملګرو پرې ورسوئ. الله تعالی جل جلاله مو ثوابونه روزي کړي. الله تعالی جل جلاله مو د آخر زمانې د فتنو څخه زموږ سره وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.